سلامونه درنو مینوالو تویر لیوال یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیله لرم چې تاسې به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. درنو مینوالو ګران استاد محترم حکیم الله ساکن صاحب را سره ملګری دی. حکیم الله ساکن صاحب ته خواست کوم چې په خپل ښایسته کلام یې ونازوي. حکیم الله ساکن صاحب ډېره مننه ملګرو. غزل عرض ده. ارشاد وای مرتبه د ښه و بد جلا جلا، مرتبه د ښه و بد جلا جلا، مرتبه د ښه و بد جلا جلا، د ازل و د ابد جلا جلا. واه ډېر ښه. که په ژوند سره شریک یو زه ورته خیمه او په ګنبد جلا جلا. واه ډېر. وای خواهشات خواره واره ورته وروړم، خواهشات خواره واره ورته وروړم، خواهشات خواره واره ورته وروړم، قبلوي او کرت جلا جلا. واه ډېر ښه بیا وای خواهشات خواره واره ورته وروړم، قبلوي او کرت جلا جلا. واه ډېر ښه. وای دا د زیرو د زبر په فلسفه، دا د زیرو د زبر په فلسفه، دا د زیرو د زبر په فلسفه، کله شد سي کله مت جلا جلا. واه ډېر ښه. واه ډېر ښه. او ښه کردار د سړي بله کیسې وه، ښه کردار د سړي بله کیسې وه، ښه کردار د سړي بله کیسې وه، د چنار او سروي قد جلا جلا. واه ډېر ښه. واه ساکن راز او کنایه په غزل شود، ساکن راز او کنایه په غزل شود، ساکن راز او کنایه په غزل شود. واه ویل د زور او د امد جلا جلا. واه ډېر ښه ساکن صاحب. واه مننه. وای ساکن راز او کنایه د غزل شود، واه ویل د زور او د امد جلا جلا، مرتبه د ښه او بد جلا جلا، د ازل و د ابد جلا جلا. یوه نړۍ مننه ودان. درنو مینوالو دا و محترم استاد حکیم الله ساکن صاحب چې په خپل ښایسته کلام یې ونازولو. د ده نه یو جهان مننه. ملګرو ویډیو مخ ته شیروئ.